چې اردو ویل چې کوم دی یو پښتون چې کوم سندرغاړي وي هغه دپاره لږ مشکل وي په کوم سټایل کې په کوم ردم کې دی وویل هغه چې کوم سر تال سره دی وویل که نه چې کوم بندشونه دی وکړل نو زه وایم چې تاسو د ستاینې وړ یې ستاینې قابل ها جی تاسو نه تاسو ما وی چې اوس به لږې شانتې د پښتو یو بل څه تاسو د خوښې څه کلام وي او بالکل زه به د حمزه بابا یو دوه شعرونه ښه جي او هغې پسې به غزل هغې نه مخکې یو کال دی جي وړوکي شانتې واخلو چې اجازه جی السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حال دی جی خیر دی جی موږ سره څوک دي او کوم ځای نه خبرې کوئ زه صاحب کوهاټ نه خبرې کوم تاسو سره اسمت ناست یم موږ علاقې دي او هغې سره خبرې کوم غواړم جی بالکل ډېره مننه په خیر راغلی وروره السلام علیکم اسمت خان څنګه وعلیکم السلام څنګه یې ته ښه یې خیر دي ټیک ټاک الله فضل دی څوک خبرې تاسو مې پروګرام کې وکړی دې وجې نه مې دا کال وکړو تاسو ما سره بله د میلاو نه وایي نو ما د شیواګانو درته تاسو نشه کوئ ولې نه بالکل خامخا زه مچلي هوټل کې چې زه تاسو سره میلاو شوم ټیک شوه جی ټیک شوه ډېره مهرباني ستاسو د کال کولو ډېره شکریه او د حشمت سار تعلق بالکل جناب د کوهاټ د سیمې سره دی جي د غرونو په لمن کې دا